بسم الله الرحمن الرحیم خوږو اوریدونکو کتونکو بیټک ټي وي د نن نه د مرکو او د انټرویو یو سلسله شروع کړي او په دې سلسله کې موږ تاسو ته ولسی تعلیمي او مختلف شخصیات راولو ایو تاسو سره معرفي کوو نن چې موږ سره کوم شخصیت ته هغه افسر خان دی د ډي آر سي چیرمن دی ولسی ډیر زیات خدمت لري د خلکو لپاره السلام علیکم وعلیکم السلام افسر خان صاحب لوګون دي تعارف وکړي چې تاسو د کم ځای تعلیم او کم ځای کړی دی او سکار کوي زه د ثوابي خاص بلکې ثوابي سی ټي سره تعلق لرم افسر خان مې نوم دی او تعلیم وایز د ثوابي خاص د های سکول نه ما میټریک کړی دی په کامرس کالج نه ما بیا ډیپلوما کړی دا او د دې نه بعد بیا فارن ته تلم کم چې د جی سی سی کنټریز کې د جی ایم سی سره ما باقی تقریبا 20 ایئرز تیر کړی دي حاجی افسر خان صاحب اول وستاسو مونږه چې تاسو کوم اول وستاسو ډي آر سی سره چې تاسو کوم کارونه کوي مونږ اول هغه تر شو ان شاء الله تاسو د ډي آر سی چیرمن یې تاسو سره ډي آر سی کې جی کم قسمه خلک راځي کم قسمه کیسونه راړي ډي آر سی په حواله سره تاسو کوم سوال وکړو نو زموږ د پښتو په معاشره کې چې څومره کیسز هم دي کاغه په غریلو ناچاکی کې دي کاغه د جایداد په تنازعات باندې دي کاغه د کاروباري لین دین کې یو بل طرف پیسو بقایجات دي حسابونه کتابونه دي بلکې روزمره زندګۍ کې چې زموږ په معاشره کې کم کیسونه هم راځي نو تقریبا د ټولو کیسونو حواله سره موږ سره خلک راځي افسر خان صاحب تاسو ما دا وایي تا مختلف کیسونه راځي تاسو سره د زمکو د جایدادونو او د دکانونو د مارکیټونو هر قسم تاسو د ډي آر سی ممبران چې کوم دي دا غي بیسیک سکل دا غي مسلو هوارولو د پاره او کله چې ریسپانسیبিলিټي د ذمہداري ما ته حواله شوی دا نو کم ټیم چې ما سره جوړ دی باقاعده غي امور لريږي چې ډي آر سی چې کوم دی زمونږ د صوابای ضلع یا د هرې ضلع خلک چې کمی هغوی د دې باندې پولیټیکل مایلیج اخلي پولیټیکل هغوی د دې نه یو فایده اخلي دا خبره ټیک ده او تاسو وایي د دې باره کې د مخکې نه خو زه دوره خبر نیم خو اوس چې دی که نه دا شی بالکل نشته دا هسې د خلکو یو کانسیپټ جوړ دی چې لکه دې کې پولیټیکل مداخلت شته خو داسې بالکل څه خبره نشته لکه ستاسو خیال دی چې دې کې پولیټیکل انټرفیرنس نه جی بالکل بل جی یو ډېر په عام تاثر دی چې ډي آر سی ته چې څوک خپل کیس راړي نو د ډي آر سی ممبران د غینه په مختلفو طریقو باندې رشوت او پیسې ټکی اخلي دې کې څومره صداقت دی ستاسو څه خیال دی دې خبرې باره ما سره خو بلکې ډسټریکټ ته د تاسلور وړو تحصیل وایز که تاسو ته ووایم نو نیور داسې هیڅ قسم ایشو نه راغلی ده او نه چا داسې کمپلینټ کړی دی او هسې هوا والوزي دي یو خبرې د هرې ادارې خلاف خو بلکې زموږ جرګه کومه چې د پولیس په ایډ کې ده نو الحمدلله بالکل ټیک ده بالکل صفا ده او داسې هیڅ قسم ایشوز پکې نه راغلي دي او انشاءالله نه به راشي بل جی یو ډېر لوی ما په خپله نوټ کړې ده دا به لویه مسله ده چې یو کیس نو هغه یو سپیسیفیک ممبر یو مخصوص ممبر نه اوري هغه تاسو چې په یو ځل باندې ورشي تاسو یو ممبري چې په بل ورځ باندې ورشي هغه بل څوک اوري په بل ورځ چې کمی بل څوک اوري نو هغه روزانه جی هغه ګردان کیږي هغه نوی ممبر ته بیا خبره ریپیټ کیږي تاسو د دې لپاره لکه تاسو څه د دې لپاره اقدامات کړی دي چې یو ممبر دی یو کیس د یو کس یو کیس دی اوري سپیسیفیک ممبر دی اوري که زه تاسو ته ووایم نو موږ دی له اوس داسې ډیټ وایز ممبران صاحبان متحب کړي چې هر څلور ممبران به د هفتې نه والې در جمعې د ورځې پورې مختلف ډیټونو کې راځي او هغه کیس مې ته لګو کم چې هغه مخکې اورېدلی که چېرې دې کې مثال په طور باندې یو کیس مخکې وروستو شي نو دې دپاره موږ پراپر کار دا کوو چې کم کیس موږ اورېدلی نه موږ ریټرن کړی د هغوی نه باقاعده د هغوی نه په پیپر ورک کې کار کړی او د هغوی یا بیان موږ قلم بند کړی کا چېرې بل ممبر هم واوري نه به ولا کیس سټډي کوي بیا په هغې باندې مخکې ځي ښه جي ما خو چې څومره کتلي نو ریپیټډلی زما یو کیس 6 میاشتې چلیدلی او بدلېده را بدلېده وربلي کیس په اورېدی شو هغه ریټرن ته کېدی نه شو اوس موږ جی اورو او بلکې لیکو یې د هغوی نه هغوی باندې ښه ګوته لګو ساین ته اخلو او هغه بیان دی پروت وي نه که بل
تاریخ کې بل ممبرو مغاوري ناول به دغه بیان ګوري او دغه ریټن چې کوم غره کړی پای باندې مخ کې کیس فالو کوي. یو ډیره هم بل یو خبره ده ما جی نوٹ کړی دا بلکې عام خبرو خلکو دا موږ دا غي دا یو سوال وچتای چې په ډي ار سي کې اکثر ممبران دي چې غي دا خپل فیلډ مطابق خو سکل لري خو دا غي د ایجوکیشن سیکریټریان نشته نو غي د چې څو وخت هغه کیس ډیسکس کیږي نو غي دا زګ ډیر خلک په ریټن کې راړي هغه د ډیر مشکلات دي. تاسو څه وایي چې د ډي ار سي د ممبر د پاره یا چیرمن د پاره د ایجوکیشن سیکریټریا په کار ده کنه د پکار؟ بالکل پکار ده. منګه چې کوم ډیټ وایز ممبران تقسیم کړي دي پای کې منګ ایکسپرټس کسان داسې خري چې هغه کې منګ سره الحمدلله مفتیان صاحبان شته او پاغي کې موږ سره د مارکیټینګ کم چې د بازار سره تعلق لرونکي کسان دي هغه سره مشته او پاغي کې موږ سره جرګو مرکو ول کسان مشته نه جی ما ایجوکیشن وی ایجوکیشن ول لازمي نه دي چې لازمي تاسو له ریټن کې خبره راځي نو تاسو ته لازمي خبره ده په مشکلات پر راځي او سیس بلولې ګوري با نو چې یو سړی ایجوکیشن نه هغه بالکل جی بالکل موږ سره ایجوکیشن وایز په دې کې الحمدلله خې ایکسپرټس کسان شته بلکې ټول دي او ټول کې سندي نه دا باقی کې ده نه ګور الله پاک په هر انسان کې خپل ګډ ذخیره دي کنه جی اناغه څوک په جرګه مرکه پويږي څوک په اشتام باندې پويږي څوک په فردونو او د وراثت په کاغذونو پويږي نو موږ سره ټول هفته کې په ټولو تاریخونو کې مختلف کټګوري کسان ممبران موږ سره شته چې هغه پاغي ځان خو مطمئنه رسی وتا خجی زنانه جی څنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ د آبادی زموږ د پاپولیشن 52% 52% دي ما نوٹ کړی دا یا نور خلک دا کوېسچن کوي چې زنانه موږ دا خبرې کوي چې زموږ ډېرې مسلې چې موږ سړو سره نشو ډیسکس کولی په هغې باندې سره خبرې اترې نشو کولی نو ستاسو د صوبای په ډي ار سي کې ستاسو د چیرمنشپ لاندې ستاسو په ډي ار سي کې زنانه ممبران شته؟ بالکل شته جی موږ سره وکیلان صاحبان هم شته او بلکې د نه ممبران یې او شته جی موږ سره ممبران هم شته جی ځکه چې زموږ په ایټ کې هم دادي چې موږ سره بده کې لیډیز شته بل کوم زنانه چې موږ درخواست چا کړی دی یا په چا درخواست کړی دی او غیر راشي نو موږ سره سپیشل دای د پر سپریټ رومز دی لیډیز کانسټیبل چې کمی دغه په نگرانی کې بیا د منګه مشران صاحبان غي لزو دلته د حال نه علاوه باروزو او غي روم ته زو او غي سره خبرې ډیسکس کو او کمی چې ډیر داسې دي چې ضعیف دي نشي راتله انا مونږ کمیشن کوو باقاعده مونږ اکلو ته ځو زمونږ ممبران صاحبان اول ته هغه اورو د هغه بیان کلم بن کوو د یې فیصله او بلکې د هغه راضینامه کوو. ډیر خلک جی دا ابجیکشن کوي په ډي ار سي باندې د ډي ار سي په سیستم باندې چې دې کې پولیټیکلی انفلوئنس کیږي او موټیویټ کیږي فیصله پاوی کې څوک سپارښو کې څوک د چانه سیاست څوک د یو ځای سیاست دغه نو کې څوک اس پی لور شي څوک ډي آی جی لور شي نو لکه تاسو هغه فیصله ام پارشل او نیوټرل نه سوي تاسو چې تاسو څومره پولیټیکلی انفلوئنس کیږي او موټیویټ کیږي زمون کم ممبران چې دي نو بهرحال دا خو غیر سیاسي دي او ځکه چې د سلوري جنسونه د دې ویریفیکیشن شوی دی باقاعده د پښتو ملک ته هر سړی به ځان ته یو پارټي لري او ووټ پیچاته ورکړي بیا د هغې حوالې سره هغې ته مطلب دا دی متعلقه چې څوک هم د صاحب اقتدار کالو کی یا هغې کې څه شپارسو کی نو اورو خو کو هغه نه کو هغه کم چې ریل کیږي او خجی تاسو سماجی تاسو روغم کوئی تاسو خلکو لا روغ سازی کوئی څومره جرګو مرکو کې د روغ په سلسله کې د خلکو د مسلو اوارولو د پاره به تاسو تقریبا څومره روغې کړي څومره مرکو په جرګو کې د ډي ار سي نه علاوه به تاسو شرکت کړي؟ الحمدلله رب العالمین د الله تعالی ډیر زیات مشکور یم چې په ډیسټریکټ صوبای کې تقریبا کله نه چې د ذمہداري ماته د چیرمنۍ حواله شوې ده او نه د حواله شوې د دین هم د آبا او اجداد نه رالته دا د جرګو مرکو یو سلسله جاری ده په دې کې تقریبا اوس موږ د 302 کوم چې د اخیرنۍ روغه وشوه دې سره اتلس روغې د 302 شوې د خیره باقاعده ما سره ډایري ډکه زه تاسو ته وایم نو اوس هم څه مور دین 100 لکه رسولو د پاسه روغې
را رواني چې دې کې څو تقریبا تکمیل ته رسیدو ولدي 98-99% شوي رسیدلي د خیره ان شاء الله ان قریب به کې مرو کېږي او بلکې په صوابای ډسټریکټ کې چې زمون کوم بارډر ټو بارډر لګېدلې نو په هر کلی کې موږ یو میشن شروع کړی دی چې د امن حوالې سره چې دا د 302 کم زاړو او نوی کم ریشو سیوا شوي دا په دې مناسبت سره موږ روغې کوو الحمدلله کېږي. څه خیال دی چې ستاسو صوبای کې ستاسو په ذهن باندې تاسو ډیر زیات فعال کردار ادا کوئ ډیر یو ښه پراګمیټک کردار ادا کوئ څه خیال دی چې صوبای کې د دې کړکېچو مسلو د مرګونو او د قتلونو ستاسو په خیال څه وجې کېدي چې څه داسې مسلې دي چې د هغې د وجې خلک دومره ایکسټریم ته ورشي او موږ دې وخت کې په ملک په ټاپ نمبر یو د قتلونو ستاسو څه خیال دی؟ تقریبا 60% خلک چې قتلېږي نو هغه په زړو دشمنو کې دي جی کوم چې د آبا او اجداد نه را روانې دشمنۍ دي نو په هغې کې چې موږ کوم د روغو سلسله شروع کړل انشاءالله تعالی د رب نه امید لرو چې کال نیم کې به خیرې په دې کې لګوندګي سکون راشي. دویم چې دی نو هغه په ګریلو ناچاکي کې ده کمې ښځې چې د خپلو خاوندان نه خفه دي خواښیان نه خفه دي هغه ایشو هم لږ ډېره شوې ده د عدم برداشت کمې دی بل هغه خپله مسلې پیش کړې نه ده هغې چاته ایښې نه ده چا پهله سمجوته نه راکړې چا پهله کمپرومایز نه راکړې نو لهذا د صوابای خلکو ته دا اپیل دی چې هغه مسلې راوړئ موږ ته چې موږ یې ورته مطلب دا دی کلیر کړو ستاسو هغه روغې پکې وکړو. تاسو د میډیا د لارې عالمانو ته سکالرانو ته خطیبانو ته څه ویل غواړئ چې هغوی په خپلو خطبو کې په خپل ټي وي ټاک کې په خپل میډیا ټاک کې په سوشل ټاک کې هغوی کم قسمه خبرې خلکو ته د هغوی واز وکړي د هغوی تعلیم ورکړي چې خلک د جګړو او د دې خرابو خبرو نه منع شي. د صبر تلقین چې کوم په قرآن مجید کې شوی دی که نه جي هغه لږ فوکس کول غواړي چې خلکو کې لږ اویرنس راشي چې د عدم برداشت او د صبر نه کار والي نه هره مسله او هره کوم راپېښه مسله چې یا په خبرو سره حل کېږي. علما کرامو ته دا فیل دی چې په دې کې یو کنونشن کې دلی یو کمیټه مقرره کړي او د دوی ته یو د اویرنس په ترو د عوامو ته ووایي چې د عدم برداشت وکړي جي صبر نه کار واخلي په هر څیز کې. ښه جي د بیټک په ټي وي باندې به تاسو د صوبای ضلعې خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ کومو کلو کې کمې جرګې دي کا وړې دي کا غټې دي کا اصلاحي دي کا قومي دي او کاغه د یو چم وایس سره محلي سره ولید دي هغې سره کوآپریشن وشي هغې سره هیلپ وشي هغې ته کښېنئ هغې ته خپل مسایل ووایي او که د هغې نه هم بیا نه کېږي نو ډي آر سي دروازې تاسو ته کلاو دي او ما خپل سلفون نمبر مخکې هم ورکړی دی بیا ورکوم نو ما ته ویلی شي د ورځې ویلی شي د شپې ویلی شي موږ به درځو او موږ به هغه مسلې ښه په سکون سره اورو او ښه په سکون سره به ستاسو د هغې نتیجه په یو ښه میرټ سره درکوو تاسو له به هغه فیصله هم کوو او هغه روغه بدله هم کوم په یې کې. نو زما دا پیغام یو زنانو خویندو ته میندو ته دا دی چې کمې روغې شروع دي او هغه موږ ته هلته بریک شوي دي کې موږ ته مسله مخکې راغلې ده خاص کر زنانانو دي کومې کې چې زموږ ملاقاتونه نه کېږي یا د کور دننه دي نو هغې هم د الله رضا لپاره د مخکې ژوند تېرولو لپاره لغونده کې عدم برداشت وکړي د خپلو کشرانو ته د خپلو ماشومانو ته د نوي مستقبل د یو ښه سوچ د یو مثبت سوچ په باره کې هغه خپل دشمنۍ ختمېږي او هغه د مخکې پرمختګ دپاره د الله د رضا لپاره په دې صلح کې موږ سره مدد وکړي نو چې د صوابۍ دا من یو ګهواره څنګه چې دا او څنګه چې وا او دغه شان د جوړه شي مخکې جي. اوریدونکو او کتونکو تاسو د افسر خان خبرې واورېدې دی ډېرې ښکلې خبرې وکړې مونږ تاسو ته هم ریکویسټ کوو که تاسو کې څه ټیلنټي که تاسو مونږ سره څه خبرې شریکول غواړئ نو د بیټک ټي وي دروازې ستاسو دپاره کلاو دي. ډېره ډېره مهرباني. جزاکم الله خیر.